نورستان هغه ولایت چې د لسیزو راهیسې اوسېدونکي د پخو سړکونو له نشتوالي سره لاس او ګرېوان اوس د یوه تاریخي بدلون په درشل کې دي. د لومړي ځل لپاره په دې غرنیز ولایت کې د قیر سړک د جوړولو چارې په چټکۍ سره روان چې ورسره د سیمې د خلکو پخوانۍ هیلې په حقیقت بدلیدونکي دي. د نورستان ستونزمنې لارې او د پخو سړکونو نشتوالی هغه څه و چې د دې ولایت اوسېدونکي له کلونو راهیسې له سختو ننګونو سره مخ کړي وو. ناروغان به تر روغتونه په وخت نه رسېدل او د خوراکي توکو لیږد به هم په لوړه بیه او ډېر وخت کې ترسره کېده. خو اوس چې د کونړ څخه تر پارون پورې د غځېدلي سړک د قیر کولو چارې پیل شوي، د سیمې په فضا کې د خوښۍ څپې خپرې شوي دي. نورستان وګړی او خلک په مجموع کې د امارت اسلامي زعیم او مشر شیخ صاحب هبت الله نه ډېره مننه کوي په دې برخه کې چې نورستان ته ځانګړې توجه لري او همداراز د دغه بخش کې چې څومره فعالیتونه دوی کې پروژو په پلي کولو کې پروژو په لیږلو کې او نورستان وګړي په ټوله کې خوشحال دي او چا سره چې مونږ خبرې کېږي چا سره چې مونږ مخامخ کېږو خوشحالي اظهاروي. بیا ځانګړې توګه د والي صاحب چې په دې برخه کې زیات هڅانده ده، هڅه کوي. نو دا کوم پروژه چې تاسو ولیدله په دې نورستان مرکزي نورستان کې پرون زه رالم داسې یو قسم د ډېر خوشحالۍ نه زما د اوښکې راغلی ما چې د نورستان او په داسې کچه باندې کار او په داسې حال کې هغه چې ډېر یو ښه پروژه د سړک پروژه ده چې نورستان لا هم که څه هم دا کافي نه دی ولې یو قوي یو ډېر ښه پروژه ده چې خلک د دې لیدو سره مونږ هغه چا سره چې راتلو په لاره کې هغوی هم احساس د خوښۍ کوله او زړه نه مونږ منندوی یو داسې پروژو پلي کولو برخه کې. بیا هم ستونزې شته په نورستان کې. نورستان خو په 1896 میلادي کې افغانستان سره وصل شوی دی. نو دغه د الحاق نه وروسته چې مونږ کله یو بله ژبه باندې وایو چې افغانان شوي یو د ملي په هغه باندې مونږ تر اوسه پورې نورستانیانو داسې یو پروژې مونږ نه دی لیدلې، امنیت هم نه دی لیدلی، یو سالمه حکومتداري نه و. مونږ په جمهوریت کې هم دا غږونه هم پورته کوله چې دا په نورستان کې سالمه حکومتداري نشته، خیالي حکومتداریانې د پروژې خیالي پلي شوي دي. او نن الحمدلله په ټوله نورستان کې تر ټولو مهم دا ده چې حکومت شتون دا ډېر ارزښت لري ولسونو دپاره چې یو ظالم و مظلوم ترمنځ قضاوت شتون او یو پوښتنه او ګروېږنه شتون، حقوقو پوښتنه کول که څه هم کمی شته. نو د سړک په برخه کې یو جالبه خبره دا وکړم په تېر وختونو کې سړک دومره خراب و چې یو مریض یا قابله وایو یا بله وایو تر کونړه موږ ریفر کول یعنې کونړ ته انتقالوو په لاره کې مریض ضایع کېده. ډېرې داسې موږ مثال کې لرو چې لسګونه خویندې میندې زموږ په لارو کې دغه ولادت په برخه کې په شهادت رسېدلي دي. خو ځای دی چې موږ مریض بیرته په صحت حالت کې کور ته راوړو، بیرته مو جنازه په اوږو راوړو دي. یعنې درو ته دغه سړک په برخه کې باید توجه وشي. او په دې وروستیو کې نورستان کې بعضې سړکونو په برخه کې د کوردر همدغسې د غازي آباد دغه سړک تر کامدیشه د پپړوک سړک عمومي سړک په دې برخو کې زیات توجه شوي دي. چون قرآن آیات دی سورة ابراهیم باید شوی کارونه تشکری په دې خاطر وشي. د قرآن آیات یو برخه ده لئن شکرتم لازیدنکم ولئن کفرتم من عذاب لشدید. موږ ډېر زیات مشکور یو اول د مشرتابۍ بیا د مشرتابه دغه مخلص او دیندار وطن دوست په وطن باندې ژمن په دې وظایف باندې پابند مشران او بیا د رهبري ولایت مقام چې په دې برخو کې رسیدګي کړي دي، نور خپله هڅې ګړندۍ کړي دي پرلپسې. بیا په دې وروستیو کې یو نورستان شمول یو د شورا ایجاد ولسونو یو په مفکوره کې دغه راایجاد شو. د هغه هم الحمدلله د ولایتي مقام له لوري په دغه برخه کې ولسونه استقبال کړله، ولسونو ته ډاډ ورکړه چې په دغه برخه کې نظام ستاسې ملاتړ دي او نظام هم دغه شوراګانو ملاتړ ته اړتیاوې لري. نظام د ولس نه جوړ دی، ولس د نظام دپاره دی. دا لویه لاره چې 115 کیلومتره اوږدوالی لري د کونړ ولایت څخه پیل او د نورستان تر مرکز پارون پورې غځېدلې ده. د چارواک په وینا تر دې دمه د 44 کیلومتره سړک د قیر کولو چارې بشپړې شوي او پاتې کارونه هم په 2 جلا شرکتونو ویشل شوي تر څو په چټکۍ سره پای ته ورسیږي. په نورستان کې خو الحمدلله ډېرې زیاتې پروژې روانې دي. تقریبا چې هغه سړکونه دي، مکاتب دي،
کلینیکونه دي او همدا شانته سربندونه دي او تقریبا د بندونه دي، غټ غټ بندونه دي چې لکه د سرکونو په رابطه درته وایم، یو سرک دلته تاسې خپله راغلی وم کته چې د کونړ نه تر نورستانه پورې 115 کیلومتره سرک ده چې دا هم تقریبا چې زمونږ په کوششونو هلو ځلو باندې الحمدلله عملا چارې شروع دي چې کټینګ هم شوی ده، وارکاري هم شروع ده او 22 کیلومتره باندې قیرکاري قیرریزي هم شروع ده او نورم درګرده تقریبا 20 کیلومتره نورم قیرریزي ته آماده کیږي او یو دغه پروژه د لویه ملي پروژه ده همدغه شانته. او د سره سره موږ یو لویه پروژه بله لرو چې د غازي آباد نه شرقي نورستان سره سرک وصل شوی او کار پې روان ده چې تقریبا هغه هم 80 کیلومتره سرک ده الحمدلله. هلته هم کار ښه په تیزۍ سره په چټکۍ سره روان ده. او همدا شانته د پپړک پروژه ده چې دا هم تقریبا پروس کالم کار پې شوی و، اوسه کالم کار تقریبا پې روان ده انشاءالله دا شرقي نورستان مرکز سره وصلی. همدا شانته په غربي نورستان کې هم پروژې روانې دي چې موږ عملا تقریبا چې یو سرک وصل که د منډول سرک وصل که پنجشیر سره چې د منډول خلکو اوس خپل مشکلات د پنجشیر نه حلی سودا نور شیان هغه ځینې راوړي. د دې سړک پروژه په 2 برخو کې 2 شرکتونو ته سپارل شوې. کارونه یې په خورا چټکۍ سره روان دي او هدف دا دی چې په راتلونکو 2 یا 3 کلونو کې دا لویه لاره په بشپړ ډول ګټې اخیستنې ته وسپارل. نو دا خو دغه پروژه 2 شرکتونو ته ورکړل شوې ده چې یو شرکت بلال تواب نومیږي او بل شرکت حمید کنداري په نامه ده چې الحمدلله دا دواړه شرکتونه ښه فعال شرکتونه دي. نو دغه بلال تواب خو الحمدلله چې کټینګ او وارکاري خلاصه کړه، قیرریزي شروع کړې ده 22 کیلومتره کې او تاسې به عملا لیدلی. همدا شانته بل شرکت چې ده حمید کنداري نو هغه هم الحمدلله ډېر ماشینري راوړې ده او دغه د قیر نه لږ وروسته دغه لکه اخواته 22 کیلومتره تقریبا هغه لګیا دي چې هغه هم آماده کړي قیرریزي ته. نو ډېر په چټکۍ سره دا کارونه روان دي. ما نن پرون د حمید کنداري شرکت نماینده راغوښتی و نو هغې ته مې بیا سپارښتنه وکړه چې کارونه خپل ګړندي کړي او مطلب دا ده چې کارونه خپل تیز کړي چې دلته دا موسم داسې ده چې موږ تقریبا چې د اوړي موسم ډېر کم لرو چې دغه د نورستان ساحې باید چې د اوړي موسم تر ختمېدو پورې باید چې کټینګ هم دوی خلاص کړي او وارکاري دوی هم خلاصه کړي او همدا شانته قیرریزي ته آماده کړي. نو انشاءالله هغې را سره وعده وکړه چې موږ به خپل لاندې نه څومره ماشینري چې لرو د ضرورت مطابق هغه ټول به دې خوا را انتقال کړو او انشاءالله کار په چټکۍ موږ نورستان په ساحو کې شروع کړو او زه ولسونو ته اطمینان ډاډ ورکوم چې انشاءالله کارونه په چټکۍ سره روان دي او دغه شرکتونه دواړه ژمن متعهد شرکتونه دي او ښه با کیفیته کار کوي. د دې پروژې ټولیز لګښت 6 میلیارډ افغانۍ اټکل شوی چې د حکومت له بودیجې څخه ورکول کیږي. که څه هم د سړک جوړېدل لویه لاسته راوړنه. موده د پروژې تقریبا چې کار مکمل تکمیلیږي نو تقریبا 4 کاله تقریبا وخت ده، خو زه الله ته امید لرم چې 2-3 کالو کې دا تکمیل شي دا پروژه. لګښت یې تقریبا چې 6 میلیارډه روپۍ پې لګېږي او اوس فعلا 6 میلیارډه پیسې تقریبا ورته منظوري شوي دي او دا پې لګېږي که ضرورت نور هم تقریبا منظورېږي انشاءالله ورته. د کامدیش او منډول په څېر د لیرو پرتو ولسوالۍ اوسېدونکي نورې غوښتنې هم لري. دوی غواړي چې د سړک ترڅنګ ورته ښوونځي، کلینیکونه او اداري ودانۍ هم جوړ شي. د ارتباط پروژه اول بیم د بخش سرک او سرک است، سرک داریم اما مگم بسیار مشکل، یعنی با همراه مشکلات و با همراه بسیار دشواری ها ما روبرو هستیم. یکی موضوعی دوم تعمیرات ولسوالی ما نداریم. کسی ولسوال صاحبا کی هستن؟ یعنی در یک خانه فرعی
یعنی به کرا یعنی گرفتگی هستند، یعنی کرانشین هستند. به تعمیرات ولسوالی اشد ضرورت است. او سرکای ما خامه جور شدگی است. اما مگم ما از لغمان تا گندوله که وقتی که می رویم بسیار به مشکلات ها دچار هستیم. در هر سال او یک 3-4 تا موترها در راه چی از بین می روند و چقدر مردم ها هم تلفات می شوند. میم در بخش معارف ما اشد ضرورت داریم، یعنی به تعمیرات معارف و در ارتباط صحیح خود چیز کار شدگی است. دیگه یک تعمیرات ولسوالی او یک دیگه چیز تعمیرات معارف، در چیزا ما بسیار ضرورت داریم. یک دیگه بازسازی سرک ما، باید سرک ما چیز فراخ شود او یک چیز ترمیم کاری شود باید. و سرک باره کې داسې دی امیر عبدالرحمن خان ټیم کې جوړ شوی دی زموږ سرک کامدیش سرک برګي مټاله پورې. هغې نه وروسته د اماراتو په غرونو کې لاندې سره غاړه کې حکومت جمهوریت و دغه ټیم کې کار نه دی شوی دی نورستان کې بالکل کامدیش ولسوالۍ او برګي مټال ولسوالۍ کې. اوس دا 15 کلونو کې موږ نه یو نو داسې مهم کار نه دی شوی دی. لږ لږ کارونه شوي دي لکه خاوره موره ارتلی دی او نور داسې کار نه دی شوی دی. دا کونړ ساحه کې غازی آباد ولسوالۍ ساحه کې اوس کار روان دی، ډېر ښایسته کار روان دی چې عقل کار نه کوي، داسې کار روان دی لکه غروالی دی دلته د پارون کې چې کوم سرک روان دی داسې سرک روان دی هلته. داسې موږ غواړو چې نورستان او برګي مټال کامدیش ولسوالۍ کې دا سرک شروع شي او اماران نه دا پیشنهاد موږ لرو چې دا وشي. کامدیش ولسوالۍ کې مربوط کې ولسوالۍ وجود نه لري، مکر ولسوالۍ وجود نه لري، مختب کې اوسېږي او پرسونل هم داسې مکمل پرسونل نشته. هغه ولسوال د مکتب کې دیره دی، کماندان دی، هغه شخصي کرایه کور کې دیره دی. باید وشي، امنیت شته، دا کار وشي. امنیت نه یو بانه برابر و امنیت نشته، دلته یو شی نشته. بودجه راشي امنیت وشي او داسې برګي مټال ولسوالۍ هم داسې دی او کار نه دی شوی دی که نه. او شکر الحمدلله اوس ټول افغانستان امنیت راغلی دی امارت طرف نه او موږ چې دا کار وشي د نورستان ته توجه وشي. د نورستان د سړک پروژه نه یوازې د ولایت له کونړ او نورو ولایتونو سره نښلوي بلکې د سیمې د اقتصادي ودې او د توریزم د پراختیا لپاره هم یو بنسټیز ګام ګڼل کیږي.